او د ملګرو سفر. که واقعیتی وکړم څو په پرانګ برابرې ما وایي ما مشکل لا او په جو خبره کړم مو نو اوس په لاندې پاره مو تاسو آماده شو کنه او دغه ته خیر سره کار ته زو حالت د سمجانو سره نن ان شاء الله داسې ورځ داسې سخن به واخلو به ما چکر باندې ځکه ټول سمجان داسې دي لکه د زړه ټوټې د سترګو تور یو ساعت کېږي زمونږ کې مو ملګری لکه څنګه کومن داسې ده دغه شل ورځې کې خالي په دې روانې شو در څنګه ولاړ سو اوس ملاکه سم مده یو هو مې زړه د ولاکل ویږي تر څو سره رسیدل نه یو زړه د مینل ویږي زموږ داسې دا ونه مو دا میله خو مست چې بیا چې مخکې پلان کړی و نو بیا دوی ویل چې یا چې بیا د انتظار وکړي موږ کارونه دي موږ به څه فارغ اوسو هغه به خیر سره میله وکړو اوس چې بیا چې وروسته دوی په خاطر باندې موږ میله بیا هم دوی نسته و داسې ده ول دا پرونه دا به ورځې موږ په دې لګیا یو شیر سره راټول سو د ټولې دا ځای نو چیر بلار تیمو شوړی استای شمالي او پونتون و بس یله بل دا سلیوکتو نه پرو کې پنځه دانې موږ راټول سوي پنځه موږ راټول سوي تاسو و دا تاسو ځل دې سړي زمون صاحب تاسو ځل لکه چې به تنګ نه بس نو موږ په خاطر په جنگلا کې لا سړی کښینی مشر همیشه قرباني ورکوي او مشر باید قرباني ورکړي. له ډېره وخته وروسته موږ د پوهنتون ټولګیوال یو ځل بیا د کابل په زړه کې سره راټول شو. هر یو موږ د هېواد له بېلابېلو ولایتونو هلمند، کندهار، زابل، غزني، میدان وردګو، کابل، ننګرهار او پروان ولایتونو څخه راغلي وو. که څه هم موږ نور ټولګیوال هم درلودل خو نن ورځ همدا 10 تنه سره یو ځای شوي وو. سهار وختي وو د کابل ښار لا په نیمه ویښه فضا کې وو. سړکونه ارام وو، هوا یخه او تازه وه. موږ په 2 موټرو کې ځای پر ځای شو. یو موټر له کوټسنګي وخوځېد او بل له سرای شمالي او موږ د سفر کیسه له همدې ځایه پیل شوه. موټران د کابل له ګڼې ګوڼې ووتل او ورو ورو د پروان ولایت په لور روان شول. د لارې په اوږدو کې خبرې خنداګانې او د پخوانیو ورځو یادونه Das ist Tangmotor. دا یو ستنګ موټر دی تنګ چیرې دی ګورم دا سره څنګه مو ولې دی هره شیبه داسې احساس کېدله لکه وخت چې شاته ګرځېدلی وي. موږ نور ټولګیوال هم درلودل خو ځینو ته وخت نه و برابر، د ژوند له بوختیاوو سره مخ وو یعنې مصروف وو، د ځینو زړه نه کېده او ځینې له خپلو ستونزو سره بوخت وو. خو همدا لږ کسان هم بس وو چې یو ښه سفر مو جوړ کړ. همدا د لږ شمېر ملګري د یو ښه او یادګاري سفر لپاره کافي وو. کله چې پروان ته ورسېدو طبیعت راته په بشپړه معنا مسکی ښکاره شو. شنه باغونه، تازه هوا، د غرونو ارامه فضا او هغه سکون چې په ښار کې نه موندل کېږي. دلته سړی له شور څخه لرې ځان ته نږدې کېږي. پروان د انګورو او توتو لپاره مشهوره سیمه ده، خو موږ په داسې وخت کې ورغلو چې نه توت پاخه و او نه هم انګور. د توت او انګورو ارمان مو په زړه پاتې شول. خو هوډ مو وکړ چې بل ځل به په مناسب وخت کې حتما یو ځل بیا راځو. په پروان کې زموږ د ټولګیوال میله هرکلی ډیر تود و. هغه مو خپل باغ ته بوتلو چې په چاریکارو کې موقعیت لري. دا یو ښکلی او منظم باغ و. رنګارنګ ګلان، شنې ونې او د اوبو روانې ویالې فضا لا ښکلې کړې وله. د ونو لاندې د ناستې لپاره ښه ځایونه جوړ شوي وو او پر دیوالونو لګېدلې رنګین چراغونه یې باغ ته ځانګړی رنګ ورکاوه. داسې ځای و چې سړی غوښتل د څه وخت لپاره نور هم پکې پاتې شي. هوا تازه وه، چاپېریال ارام و او هره برخه یې داسې ښکارېده لکه یو ژوندی انځور. غرمنۍ ته کباب تیار و د پسونو او چرګانو. موږ د خوړو تر څنګ
ډېرې خبرې وکړې، خندل مو او د پخوانیو ورځو خاطرې او زاړه یادونه مو بیا را ژوندي کړل. هر یو خپله کیسه لرله، خو احساس مو یو و. د ورځې په اوږدو کې مو یادګاري عکسونه واخیستل او د خوشحالۍ شیبې مو ثبت کړې، ځکه چې غوښتل مو دا وختونه تل پاتې کړو. وروسته په خپلو لاسونو جوړ شوی شیریخت د ورځې تر ټولو خوږه برخه شوه. دا یوازې یو خوراک نه و، بلکې د ملګرتیا خوند. دا د پروان ولایت چالکار دی او د پروان شیر شیریخت ډېر خوندور دی، ډېر مزهدار دی، ډېر خوندور دی. د خبرو په منځ کې مو راتلونکي پلانونه هم جوړ کړل. ځینو ویل وردګو ته راشئ، ځینو جلال آباد یاد کړ او هر یو خپله بلنه وړاندې کړه. خو راتلونکې فیصله په جلال آباد وشو، ځکه چې هلته نوره د ګرمۍ موسم را روان دی، بیا ورتګ نه کېږي. اسدالله په خوښۍ وویل د لوی اختر وروسته په کندهار کې زما واده دی، حتما به راځئ. دا خبره د ټولو په مخونو کې مسکا خپره کړه. حتما مو وویل چې درځو انشاءالله، که د الله رضا وه. په دې وخت کې ځینې ملګري چوپ پاتې شول، هېڅ یې هم ونه ویل چې یا راشئ یا مه راځئ. یوازې مسکا یې کوله. ما هم څه ونه ویله، ځکه غزني لا یخ دی، نه مې غوښتل ملګري مې په تکلیف شي. ورځ ډېره ښه تېره شوه، ورو ورو پای ته ورسېده. لمر د غرونو شاته پټېدو او فضا ته یو نرم رنګ ورکاوه. موږ پوهېدو چې د بېرته تګ وخت را رسېدلی، شپه هلته پاتې کېدل ممکن نه و، ځکه هر یوه مسؤلیتونه لرل او خپله کارونو د سبا لپاره چمتووالی درلودل. مازدیګر کله چې لمر ورو ورو پټېده، موږ بېرته کابل په لورې روان شو. وخت تېرېږي، ورځې بدلېږي، خو دا ډول شیبې او دا ډول ورځې او دا ډول ملګرتیاوې تل د انسان په ذهن او زړه کې پاتې کېږي.